السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ مرګرو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم مرګرو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده د کرک سره تعلق لرونکي یو ښځې خپل شپږ بچي قتل کړل آیا دا یې ولې قتل کړل او د دوی د قتل کېدو اصل وجه څه وه او د دوی د مالي والا د قتل کوونې باره کې څه وایي مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات تر نه والئ مرګرو دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي مرګرو او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې د تازه معلومات نه تاسو زر تر زره خبرېږئ مرګرو ډېر افسوسناک خبره مخې ته راغلې دی د کرک سره تعلق لرونکي یو ښځې د خپل بچي قتل کړل آیا ولې قتل کړ مرګرو دا ویل کېږي چې آیا دا ښځه چې کومه وه د دې خاوند یو مزدورکاره سړی او د دې شپږ بچي وو چې په هغې کې دوه زمن او څلور لوڼې وي او مرګرو دا ویل کېږي چې دا ډېره زیاته غریبه وه چې په هغې کې به دا د خاوند به هم دومره کله به مزدوري وه او کله به نه وه چې د هغې نه دا ښځه ډېره زیاته تنګه راله او دی به خاوند ته بار بار ویل چې ماله جامې او ماله د کور سامان راوړه چې دا بچي زما خوراک څښاک وکړي او زه په د بچو باندې ښه تعلیم کول غواړم خو چونکې خاوند چې دومره وس نه و او هغه ته به کله مزدوري میلاویده او نه به میلاویده او نن سبا تاسو ته خپله هم پته دی چې ډېره زیاته مهنګایي په هغې کې نن سبا د خټې ساتل ډېر ګران کار دی نو د بچو باندې تعلیم کول یا څه بل نور څه فرمایش هغو پوره کول ډېر ګران کار شي نو په هغې وجې باندې دا ښځه ډېره زیاته تنګه راله چې د خاوند به هم کله مزدوري وه او کله به یې نه وه دې وجې نه دا ښځه ډېره زیاته تنګه شوه او اخري دا ډېر غټ قدم وکړو چې آیا دوی خپل بچو له میږکانو والا زار ورکړل او ټول بچي په دې وجه باندې قتل کړل د دې د ځمکانو ژاک ځمکانو والا زار یې راواخیستل او دا ټولو بچو له یې ورکړل چې په هغې سره او خپله یې هم وڅکل چې هغې سره دا او د دوی ټول بچي وفات شول دا هسپتال ته وړل خو دوی کې هېڅ سم نه و او دا ټول وفات شو مرګرو د دې خاوند دا ظاهره کړې ده چې آیا د مهنګایي ډېره زیاته ده د مهنګایي د وجې زما کور وران شو او حکومت ته پکار ده چې مهنګایي باندې کنټرول مرګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نورې ویډیوګانې لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ